یو ذره سار دې ناشته کړې ده زما نه ده کړې تا نه تیز لګي د کوم ځای ترخ ورمړو خو بل تکړه دی عالم دی ترخ خزینه مې خرید کړې ده د 31 ورلو د پلار مال او زموږ د تر میراث نو د هغه قبضه چې کوم ده د تر په پټي کې نیولې بس په دغه تنازع د تر پټې دی تر دی او بغیر بچینو ټیک شو کنه خلونه وی زامن نو بیا وفات شو داغه پټې سومرو هغه پټې تقریبا 90 مرلي زولونه وي دولونه ته ستلې وا او سپاتې وا هغه به داغه نورونو تتلی کنه نو ستاپ ترو کنه نو څه وی چې ماته سره نه ملو شي نجی سي خبره نه ده دا خو صدار نو دا خو خرید والو د خپل تر زړونو په طرف نه او د تر ځان ما پوهیږه ستاترو دا چې چا درخواست ده خو ستاتر نه دی کنه دې دې سکیږي دا چې چا باندې درخواست ورکړي دا د پلار د تر ځامن د پلار د تر ځامن د باندې تا درخواست څه د پاره ورکړي دی دې موږ په دې کې 30 مرلې زه نیولې دی دا نیولې د چا نه دی هغه تر چې کوم تر دی بغیر بچو یې نو هغه نه نیولې او ما هغه وخت نیولې نه جی وقاب نه پس نیولې ها دای سوي چې مونږ ولې نیسو دای چې مونږ اخسته دی دای سره ثبوت ریټن میټن شته نه جی گواه شته یو کس ته تاسو گواه نشته ثبوت هم نشته نو صرف هوایی جمع خرڅ چې دا مونږ اخسته دی کې وکار شته وکارلی دا کوم چې د رور می خبرو کې د دې عمدغه سي د دغه د اخلاقو په دایره کې جواب راکړه سرجی دا پټه مونږ په څه زموږ تر نه په څه سوچیان چا نه خشته د دې چاچینه واستو چاچینا د تر ژوند دیو مکرم خان او سم ژوند دی دا وایي چې ژوند دیو دا زموږ د ټول تر ځامن یو زمکه په څه سوچیان کې دا پټه واغست تر ګورانی بیا خو خزي قبضه د بده بډی جو حواله کا د دې ردی پالیسي په دې ترونه خبردار دي د جی دا غلو د سټیټمنټ دی موږ یې راکړی چې وایي موږ ته دا چا درکړه دا غلو دي چې کوم مالک دې خزي لور شي تاسو کوم دیش مرلی دي دا چې کوم د ترو چې بچینو دا ژوند دی نه یو څه مونږ دم د ملګری ماته د غوکو مونږ کداغه حیات او تاخشته د خزینه نه جی خاصو هغه د قرض لپاره خاصو دي ټول هغه د لور د ټول هغه د لور دا مطلب خزي د پرې تر باندې قرضه وا نو هغه خرڅ کو قرضې خلاصو مالک او دوا بکی ډیر بکی ولګ دنه هټیم راک ته دا کوم دی ورمړم جی زکه نور تیز نه جی دا ښکار دی دا چې کوم دا کنه چې د خزانه پلار ډیری کې غسه د نظام په کوم بستانه بری آی زباله پاسم چې تا خبره ټولې و ټیک شو کنه شلتلان ډیر کړی کالوچی څه شي ډیر کړی ها او کنه زکه ګرم حاجی سي دا راته ورو بچنګیا چې دا خو هغه سټام دی یا دا هغه لیکل دي چې کم تا د چاچی سره کړی تاسو بس چاچی دغه چې تر ګورانی کنه دی باندې ګوان شته سرجی دی باندې دا چاچی ژوندۍ و د چې دا مسله چې دا چاچی ژوندۍ دا اوس چې دا صدا کوم واده سي وفات شو زموږ تر وفات شو دی پلار وفات شو وفات شو دا مسله دی رويستا نو موږ ورته راځي چاچی له بدل لاړ شو اخیرا به حقیقت معلومات وکړي دا پټه دا موږ هم پته نشته دا چې هغه نه پټه واخښتو 30 مرلې دی واخښتو سرجی معنی دا والد صاحب دی الله وبخ نو هغه په مطلب دا غوانه دی شولې حسین ته دا خوراک کنه دوه تانم دا واره مونږ سرجی دا خزا زما پلار او د دې پلار دا تر زموږ جوړه دا په یو ډیری کې ټول انتقال شوی دا مکرم خان دا لري ته جی دا مکرم خان چې کوم غوا کې دیش تج باندې دی دې ژوند مکرم خان خو دې کوم شته کنه دا د لور بیان دا ګوټه راځه دا دې لوري ژوند دی یو لور وفات د ژوند دی
نه چې دا ګوته ده چا او دا چې په موکي کوم وخت کور کې وه دا ژوندی دا ژوند دا خو دوش بل څه شته بل چې دی کې د دې کور والا سړی چې کوم دی بیا دې ما سره د ښځې نه دلته لکه موږ دلته لاړ شو دې ښځې نه د ټول معلومات وایي دوی موږ له نزو د دې کار شو دې پټې خرڅول بیا ما ځان سره د دې ښځې خوریم دی او زوم هم دی ملکه ته ما سره لاړ شه دې چاچي نه به دې ترونه به ټول معلومات وایي چې سبا ته به دې خبرې باندې ګواهی همې ځان سره بول دو د کینستو ما دې اډیو ریکارډینګ هم کړی دی کینستو سره ټول خبرې کې چې لکه د پټې باندې چا غستې په سو پیسو شوې څنګه چلې هغه ټول تفصیل مونږ ته وایي د ستا د دې خبرو خو دا ظاهرېږي چې کله تا دا پټې خېشتو نو تا دې ټولو تربورانو ته ویلي دي د ټول ته پته لري چې دا دا لږ ځان سره د دې نه فوټو سټیټ ګرځوه پیره اوس راته وایي جی داسې کار دی د ښځې نه اخیستی د پلار په ډېري کې موقع یې نیولې ده د ښځې نه نو د ښځې خو چې خاوند په مال کې کوم ډېری کېږي نه هغه به ته نیسي که نه دا موږ ته دا مشر هم موږ ته مفتي صاحب چې پر دې خرڅېږي تا خو چې د خاوند پلار په ډېري کې ته کوم اخیستی ده نو هغه موقع خو دوی سره شته که نه نو تا د ښځې په دغه کې څه نیول دې خو ته هم ډېری کېږي که نه ګوره دا چې موږ دا اورېدلي چې لکه یو ځای کې خلک قبضه یو ویل کې انتقال بل ځای وکړي خو چې هغه ځای خو د هغه دغه وي که نه دلته خو د ښځې 4 مرلېږي او تا ته 31 مرلې نیولي او هغه ځای هم درپسې انتقال ده انتقال د کوم دی انتقال دی د پلار په ډېري کې کړی ده نه دا چې کوم یو منټ دا چې کوم دی کې موقع ده په دې موقع کې د انتقال کې خسره شته دلته نشته چې دا دی بل ځای کړی ده یو مرلم نشته مرلم نشته په موقع شته دا په بلې کار پلار په ډېري کې کړی ده دی خاوند په ډېري کې نه ده کړی یو منټ ما دا دی چې کوم ځای اخیستی دی دا شاملاتي ځای ده خدا شاملاتي دی نو هغې د مور د پلار ډېری چې کوم وکړه ناموجود و هغې کې انتقال و نو دوی سره خو انتقال نه و د ښځې سره نو چې یو سړی یو ځای اخلي خو انتقالي ځای اخلي عوام خو څوک نه اخلي نو دی داسې کار کړی چې انتقال یې ورته د پلار د ډېري نه کړی ده او ځمکه موقع یې وله دلته ویر کړې ده نو په هغې موقع باندې دی چې سات تېر شي نو موږ ورته یو دلته ما دا په دې کې موږ چې ډېر جرګې وکړي دی ما یوه خبره ټینګه کړي موږ ورته ویو چې تا هغه ځای وښیه که نه چې دی دویم ځای کوم ځای نیولی ده که تا سره څه ثبوت وي نو موږ دوی ته ویو چې دا ځای ورته پرېږده ځکه چې 2 ځایونو کې ته څنګه نیسئ که نه او که چیرې دا شی ته مطلب چې انتقال یې ورته یو ځای نه کړي او موقع یې وله بل ځای ویر کړي دا خو په لیکلو کې کېږي دا خو مړه ته یو منټ صبر نو اصلي خبره چې دا ده چې دی له انتقال ویر کړی ده انتقال یې وله ویر کړی ده او شاملات یې وله ویر کړی ده نو شاملاتي ځای وله ویر کړی ده او انتقال یې وله ویر کړی ده چې خپل د پلار ډېري ده خبره دې دغه په دې باندې چې موږ د 3 کالو نه سر خو د دې کې مازغه نه خلاصېږي الله دې اړو جوړ دې سړي په سراسر 2 کاله انتقال باندې هغه سره په موقع 3 کاله پټې اوس موجود دي هغه سره انتقال څومره وکړو د پلار سره خپل 13 مرلې دي او سره په موږ 13 کاله 3 کاله پټې باندې لکه ټول سره انتقالونه کم دي دا چې موږ ورپسې ډېرې خبرې شوي دي خو دا اخري شریعت ته لاړه ده شریعت دا فیصله کړې ده د ملک صاحب مخامخ مفتي صاحب وایي چې پردی مال نه خرڅېږي د دې ښځې چې دغه د کوم حق ته اب اخلي دا چې کله د ستاسو د چاچي یا د ترنو چې دا ځای خرڅولو په دې باندې د دې څومره وخت کې وي 96 کې ته وي 96 تاسو ته پته و چې دا ځای خرڅېږي یاره دوی ته له علمي قسم ده چې تاسو به دا قسم کوئ چې یاره موږ ته د تره دا پته نشته چې موږ په تره دومره قرض وکړو ځکه دوی په جنازې کې اعلان کړی که موږ په تره قرض وي زه دا وایم قربان چې کله دا 10 مرلې د زنانه نه دا اخیسته او ګوته یې لګوله تاسو ته پته وه که نه وه پته دوی ته پته نه وه دی پټ په پټه کړی دی دوی د پلار ډېري کې کړی ده که نه جی دلته دا د مال تربوران دي د دم پټې شته د مونږ هم شته نورو تربوران هم شته دې کې جرګه شوې ده جرګه دا مفتي کړې ده دا ختمه دا مفتي کړې ده مفتي پکې څه ویلي دي جی مفتي دا یې ما ته وګوره چې ښه پردی دا ملک صاحب و چې پردی مال نه خرڅېږي صرف دا ښځې چې په موقع کوم ده که نه په موقع چې هغې اتم ډېرۍ اب ولې ورکوو باقي صبر وکړه باقي دی وایه دی وایي صبر وکړه مال یې مقرره کړه دی وایي چې یاره پردی ډېرۍ نه خرڅېږي چې په دغه ښځې خاوند باندې قرض و دې ښځې به څه کوي خیر دې وختو کړه مال یې مقرره کړه بیا به تم بله خبره زه وکړم ډاکټر صاحب زما خبره واوره چې دغه سړی بیمار و قسم په خدای کو دوی تپوس کړی قدر کړی مونږ یې کړی
موږ پیسې لګولې موږ قرضه ورکړې ده صحیح ده چونکې سړی کله وفات شو هغه باندې قرضه ډېره چړاو وه ښځه به کونډې به څه کول چې زامن یې نو دوه لوڼې یې وې ښځې به څه کول خیر به یې غوښتو ځکه چې د پټې به نه ځکه چې صبر وکړه صبر شه پوه شوې دې ښځې به څه کول دې پټې خلاصول نه د خپل د خاوند د غاړې خلاصول ګردن صفا کول لپاره چې هغه مړ شو نو خامخا د خاوند په ډېرې کې پټې به خلاصول ورا نیکی کې تم ډېره ده خاوند ډېرې نشي خرڅولې تم ډېرې ده خاوند قرض نشي خرڅولې خاوند قرض نشي خرڅولې ته خبرې ځان پوي کا دا راته وایه که نه دا د چې خبره ده خو ته ټیک کې دا راته وایه دا شیز مني چې یاره دا پټې چې دی نو دا 30 پرلې دی وکار اخیستې دي د زنانه نه دا خو مني که دا خو منی که ټیک شو که نه پیسې هم ورکړې ښه ټیک ټاک یې اخیستی شیخ دا خو منی که نه یاره هغې نشه کړې وه خو دا خو منی چې ګوته یې ورته لګولې ده که نه که اوس مونږ روغ غواړو هغه وایي چې یو ما په خپله خو خرڅ کړی زما مجبوري ما باندې قرضه وه بیا به څه کوو د دې څومره ډېرې کېږي ځه پتر په بنا کې د څومره کېږي اول دا تاسو ستا څومره ستا و پنځه باندې پټې کېږي مفتی دی عمر مولوي صاحب پکې دور دا مسلمان کړي دا زمانه دا د بچی کې منو والله که د خپل خپلوانو تپوس او چې کمزوري دا وخت کوو چې مالداري گزاره کوي لهدا دې څه څه کړی دی په کولې د دې چې د دې د خپل قرضې لپاره څه څه کړی پټه اوس دې سره د غيو پوینټ راټول کړی دی چې دا چې دینو ستنسي نه کوي دا څه په دې فکر کې مطلب دا دی چې زموږ دا د چې پرور باندې زموږ جیره پټې پروتي انتقال مو سره نه انتقال مو د میرې نه په ځان یې ویشي او خرڅ کړي او دې کړي شو کنه اوس دا راته وایا د غزنانه نه نوم د پیسو وسولې کو دا د 1900 دا هغه مطابق وسولې پیسې به دی ورکړي څوک دا غزنانه پیسې وسو خلاصي خاوند شو دا خدي چې دا ګوته لګولې ده د دې خاوند سره دی شریعتي فیصله کوم ده مفتي صاحب کتونی سره دې کیسه لیکلې ناظم څه پکې لیکلې لکه دې چې کوم شي باندې کنه به څه درګلې چیرې چې کله ټول پتا چې کوم څه کوي کنه کوي هغه دې ټول مان نه پاتې دا فیصله خو نه ده دا نه ده الله جی هغه کې پراته و مختارنامه ضرور دي د فتوا ویل ته د تو کوم کم کی اته زمين کړه د دې درخواست چیرته دا په ځای کې څنګه موږ نه باندې چې راکړ بچا باندې اړ ټول مان نه راګي دا وړي دې کې نه درانو درې په دې نه د ټول وخت نه مخکې بیا په دې باندې نه مونږ راغلو خبره څه کمر مفتي صاحب دا دغه فتوا کمر مفتي صاحب په پټو څو خبرې کولې شي خپل بندګانه یوم عمل درآمد بیان شي دی سر کمر مفتي صاحب په دانه تحقیقي فتوا ده دانه تحقیقي چې ورلا کور کې د پاکستان وزیر د مفتي اعظم خبرې کولې شي راځي پټاو کې
دغه راغلی دی او کار میجر دی کارونه دا پکې ورته بسات دي کې په لربي جرګه کلی کې ناست و چې د خپل په دې جرګي فرض باعي وستي دا یو خاص کې لږه تاسو یو مسیو ملت دی باندې یو سره د لاندې پاراګرافونه ګورم طریق اول وکارلی وغیرہ عمران خان مرحوم تر کده ابراهیم خان مرحوم خزر کنه یا وایي چې د ازمکه ما خرڅه په چا باندې او وکارلی باندې ځکه چې د وکارلی په ما باندې پیسې دا څه راکنه وکارلی په ما باندې پیسې نو ما والا ورکی ارسم ردیش مرلی په قرضه کې دې کې مفتي سي ویلي دي چې دا 31 مرلي دا غي دعوا ده چې دا ما ولا ورکی او خرڅ لیکي ور باندې نو دا خو ټیک شو او دلته کې دا زنانه با گواهان پیش کی چې دا هغه په دې باندې پیسې شتا او وی ور باندې چونکه هغه منکر دی د قرضینا دا څه راغلی نه دای دا وده قرضینا منکر منکر تاسو یې او دای د شریعت وایي چې شرعي ګواهان پیش کړي دغه څه خبره ټیک ده دای یو ګواه راوستو هغه ته یې اوري د خبره ده خو ما ته پته نشته چې په دغه قرضو هغه مفتي صاحب لري یو تاسو دا بل څه دغه څه ټیک ده دا غي دعوا ده د قرضې البينة على المدعي واليمين على من انكر مدعي چې کوم سره دعوا کوونکی هغه باندې دوه گواهان دي سره د قسم چې زمونږ په پلان کې باندې څه شي دي زمونږ په پلان کې باندې د کیسه جواب دی بیانات نشته نه ځکه ما دي جواب نه ما بیانات اخستلو دا قسم ټیک ده داغه د قرضې دعوا ده د مفتي صاحب د بیان مطابق دعوا کوونکی بسو کی گواهان به پیش کې خو دي کې لیکلي دي چې هغه گواهان پیش نه کوي او منکرم د قسم نه منکر دی قسم کوي تاسو قسم کوي یوم نو د بیا مفتی سے لاندې ویلي منور خان کے متروکہ گھر پر قابض پوتے پسران ظریف خان مکرم خان کا دعویٰ ہے کہ اس گھر کا نصف حصہ ہمارے دادا صوبت خان نے کسی شہید صوبت خان نے اپنے بھائی نوبت خان سے خریدا ہے جبکہ غیر قابض فریق نوبت خان کی فروخت سے منکر ہے دسدہ ہاں اگر مدعی فریق نے نصف حصہ گھر کی خرید پر معتبر دستاویز یا شرعی شہادت ثالثان جرگہ کے سامنے پیش کی اشترک گواهان یو کس جواب کوي دي خان دا پارټي دا پوه چې کوم په دې موږ دا وکړی دا ها دوی تاسو نه کړو موږ بس ته مو دې بس کارونه دوه کې بس تاسو نشته مسره دا گواهان دستاویز گواه نشته گواهان نشته یو نه خمخ کې وره چې نشته तो पूरा घर काबिज बैयू की मिल्कियत होने का फैसला होगा डॉक्टर से पूछ मुफ्ती से खबर पास खबर नहीं की हाँ और पसी अगर वो शरई सबूत से आजिज रहे तो शर्तदा उसकम यो फरीक दो पे जना बस ठीक हुआ तदीद शरई सबूत दस्तावेजी सबूत ना या गवाहान ना आजिज पादिश मखी वसशीवी तुम मुनकर फरीक कसम على العلم करे قسم بداسې نه کوي صبر قسم بداسې نه کوي چې قسم بګی چې ما په دې سترګو لیدلې دي چې دا دی سی ورکړي دي وخت یو خبره یا ما په دې وګونو د خلین اوریدلې دي چې او دا کار داسې شوی دی او د ویډیو چې ما واخیست هغه ته وایي چې ما درکو وغیرہ وغیرہ داسې کوي على العلم دا معنی دریم یعنی ایسا قسم کرے کہ مجھے معلوم نہیں کہ نوبت نے اپنا حصہ گھر بئی صحبت پر اپنی ہی زندگی میں فروخت کیا ہے اور قسم کی بنیاد پر فیصلہ منکر فریق کے حق میں ہوگا البتہ منکر فریق نے قسم سے منہ موڑا تو فیصلہ بحق کے مدعی ہوگا چیئرمین سے محترم سید قمر مفتی صاحب نن سبا یو داسې حیثیت او دانه تحقیق دی چې د دنیا معاملاتو باره کې ذره برابر حصہ نه اخلي او نه د خرڅېدو والا سړی دی خبره ته خیال دی او نه په دې صوبه سرحد کې نه پاکستان کې داسې څوک نشته چې د هغه د فتوی د پاسه خبره دا خبره ده البته تحقیقات
هغه چیرمن صاحب کار دی هغه چیرمن صاحب ته وایي قرض پر خبره نه کنه ته چې له قرض ورکې ته تاسو ثبوتونه مثال گواهان لا تر ساتي تاسو ما سره لین دین مثال زه بل سره راول نوې خاطر تاسو ودرېږي ته له قرض ورکوم سبا تاسو گواهی دا څه کوي دې خبره کې 18000 روپۍ دا د غندور بیان دی په کوټ کې هغه باندې دم ته وی زیاده مفتي چا پیسې اخیستې هغه د ژوندۍ وه څوک ژوندۍ چا چې پیسې چا چې سټامپ کړی شریک شوی ما جواب سره ژوندۍ ده ستاسو سره دا پکې یو هغه یو دا بند کس دا تر دې غواړي یوازې د بیان دا به اتکا چې کوم نوې مصالحت ورلو نه دي ته نوې مصالحت فتوا چا راکړه قطع نظر د شي دا د شان نبی دا چې کوم په دې